د پی ټی آی احتجاج چې دنو کامیاب شو. د پی ټی آی چې کومه کارکونان دي نو هغه په ډي چوک کې دي او بل طرف ته چې دنو پی ټی آی کارکونان چې کله ډي چوک ته ورسید نو په کانټینر آرمي ولګید او داغه سره غاړې میلاو کې آرمي وته ویلکم وایو. آرمي په یو کس باندې گزار نه کړ. د حکومت دا خیالو چې کله پی ټی آی کارکونان ناشي ډي چوک ته نو آرمي به ولګي او په دیو باندې به شیلینګ وکي آرمي به ولګي او دیو به شوټ کې خو آرمي چې دنو مکمل تور باندې د کما د پی ټی آی کارکونان نو هغه ته ویلکم وایو داغه سره غاړې میلاو کړ. بل طرف ته چې د پی ټی آی کومه کارکونان دي نو په ډي چوک کې دي هغه دا مطالبه کوي چې د سو پوری عمران خان نه رضا چوي دا هغه پوری ممنګ پډی چوک یو که زمنګ سره مشر یو کني هم د عمران خان په کال باندې راوتی دا پاین لیکل او موږ په دې کې عمران خان ماخه چې دنو موږ بری یاغو. بل طرف ته کته سو وګورئ کنه د پارن د رشیا چې دنو پریزیدنت هم په اسلام آباد کې موجود دی. بل طرف ته چې د علي امین ګنداپور چې کومه قافله ده نو چای نه چوک ته رسیدل ځکه چې پای کې بشرا بیبي هم د علي امین ګنداپور هم د ټول نغټه قافله هغه ده او هغه چې دنو هغه ډی چوک ته ورقابو شوې دي. ځکه کدا سوچو کې کنه علي امین ګنداپور هم واپس نشي راتللی ځکه چې بشرا بیبي التره او بشرا بیبي هم دا دغه نه پس چې نو کارکونان دومره پوه شو دي کله هغه سره لیډر نه نو هغه ټول په خپل لیډران دغه په خپل پویږي کنه چې هغه مکمل تور باندې چې نو واپس راتلو والے نه دي. کدا سو هم تور باندې وګورئ کنه سلور رینجر او دو پولیسان چې دي نو هغه په شهیدان شو دغه نه جنازه وشو. بل طرف ته چې نو آرمي ولګید او د پی ټی آی د کارکونانو سره ملاقات وکړي او پی ټی آی چې کم کارکونانو نو هغه ته ویلکم ټول ته مبارک شه. ان شاء الله عمران خان به اوس ډیر زر آزادیږي ځکه چې د عمران خان سره مذاکرات هم شروع دي چې عمران خان دا خبره ومني او بل طرف ته چې نو کارکونان چې نو بالکل خبره نه مني که تاسو عمران خان نه راځه وای نو موږ په ډي چوک باندې ډي چوک نه پس چې نو موږ به اډیاله جیل ته ورزو عمران خان بر آزاد او عمران خان موږ د ځان سره یو ځای بوزو. د ټولو کارکونانو دا خبره ده بلکې ټول ته مبارک شه چې پی ټی آی چې کومه قافله وي نو اسلام آباد ته ورسېږي ډي چوک ته خپل منزل ته ورسېږي.